السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم مسلمانان ورونو، خلیفہ صاحب دین محمد حفظه الله ورعاه چې اکثره خلک ان شاء الله پیژني او ډیر خلک پیژني، هغه یو دعا کړې ده او په هغه دعا کې ویل دي چې الله جل یا الله پاکستان یو اسلامی او اټومي ملک دی چې کفار غواړي چې دغه ملک خراب کړي، الله ته د پاکستان حفاظت وکړي. دغه ویډیو دی دغه خبره دی دغه جمهوریتیانو او تښتیدلي غلامانو دومره شیر کړي ده او دومره سره ګډه کړي ده چې دا خو د پاکستان سړی دی، دا خو پاکستان ته دعاوي کوي. یو څو ورځې مخکې یو د جمهوریتي د هغې سپیس جوړ کړی و په ټویټر کې چې زه هغې ته داخل شوم، نو هغې ته چې ما خبره وکړه چې زه د خلیفه صاحب شاګرد یم، نو دغه دعا راته وروچوله، هغه دعا یې په ما باندې واورېدله. خلیفه صاحب چې دغه دعا کړې ده پاکستان ته د څه په خاطر یې کړې ده؟ یو خو دا چې دا دعا مخکې وخت کې کړې، هغه وخت کې چې خلیفه صاحب پاکستان کې و. دویمه خبره دا چې دغه ویډیو به تاسو لیدلی وي، دا ویډیو تقریبا 40 سنته یا 10 سنته ویډیو ده. نو آیا خلیفه صاحب د دومره مجلس د دومره جلسې ته صرف 40 سنته یا 10 سنته دعا کی؟ په د دومره جلسه کې به دای صرف د 40 سنته دعا کې غږېدلی وي، بس هغه به صرف پاکستان ته دعا کړې وي؟ نه، مسلمان دا حق لري چې دای مسلمانانو ته دعا وکړي. مسلمان باید د ټولو دنیا مسلمانانو ته دعا وکړي. دا سبا بدلته یو کس فلسطین ته دعا کړي نو خلک به اوهو طالب خو د فلسطین ملاتړ دی، ولې دغه د دعا ورته کوي؟ خلیفه صاحب چې پاکستان ته دعا کړې ده هغه د اسلام په خاطر کړي. نور پاکستان کې که کفري قانون دی که هر څه کړي هغه د پاکستان خپل کار دی، خو لیکن خلیفه صاحب داسې خبره کړي چې الله دا یو اسلامی ملک دی، د اسلام نوم په پریت دی، دلته کفار غواړي چې دغه ملک خراب کړي، دغه ملک چې خراب شي د دې نه د دې ګاونډي ملک کم اسلام خرابېږي، هغه د نن کفار خراب کړی دی که نه، کم حالات تیر سولی دی. نو هغه د اسلام په خاطر دعا کړې ده، د اټوم په خاطر دعا نه ده کړې چې د اټوم خدای وساتي چې اټوم استلاب یو نسی د جنرال مبین په شان دی. نو هغه د اټوم ته دعا نه ده کړې، بلکې خلیفه صاحب دعا د یو مسلمان د یو ګاونډي ملک په خاطر کړي. مسلمان ټولو مسلمانانو ته دعا کړی شي، الله د ټولو مسلمانانو حافظ او ناصر شي، د ټولو ساتنه وکړي. کفار غواړي چې مسلمانان به اتفاق کړي، مسلمانانو په منځ کې اختلاف پیدا کړي، مسلمانان په یو نوم په بل نوم باندې بدنامه کړي. نو موږ به دعا کوو الله مسلمانانو حفاظت وکړي. نو دغه جمهوریتان دا سکشیان هغه صرف دا دعا د دې په خاطر نشروي چې هغه باندې ځان مخته کړي، هغه په وایي چې یاره خلیفه صاحب شاید ماته جواب راکړي چې یاره دا دعا ما په دې کړي، دا دعا ما په دې کړي. خلیفه صاحب دومره یو عادي سړی نه دی چې هر یو خولې ته بلخ جوړ کړي چې هغه خوله دا پکې چې یاره دعا به واله کړي، نه ده به کړي به د هغه د دغه دی. نو دې باندې اسې د جمهوریتان ځان مشهوروي، اسې خلکو ته په سترګې کې خور ورشیندي چې موږ خو د وطن سره مینه لرو. قسم دی چې د دوی کومه مینه ده چې دلته د افغانستان محیا چې د افغانستان یو سپی د خپل وطن سره زیاته مینه لري. دا اوس چې پاکستان یو برید وکړي، پاکستان یې دومره صفت نه کړي لکه دوی چې د پاکستان صفت شروع کړي، پاکستان وکړو، پاکستان دا وکړو، پاکستان داسې غیرتي دی. دا ټول دی په حقیقت کې د پاکستان صفت، پاکستان ته لبریګري او د پاکستان دوی د هغې نه یو د خیر تمه لري. هغوی پوهېږي چې د موږ د منډې زیبل نشته، دا ډېر د جمهوریت والا اوس هم په پاکستان کې ناست دي، اوس هم پاکستان ته تښتېدلی دي. رښتیا چې دی دومره غیرتي وي، د فتح په دویمه درېیمه ورځ د دوی د مشرانو عکسونه په پاکستان اسلام آباد کې ښکاره شول، هلته وتښتېدل. نو دوی خپله د پاکستان لسپوڅي دي، خپله د پاکستان غلامان دي. پاکستان یو دومره زورور ملک نه دی چې موږ اوس په پاکستان ډوروي چې یاره په طلبونو برید وکړو، آی وکړو دای وکړو. د هر برید غچ مو وخوړو او یو په لسه مو اخیستی دی، د بیګا برید غچ مو اخیستی، د مخکې برید غچ مو اخیستی، بیا به یې اخلو بیا به یې اخلو. نو دا د څوک نه وایي چې طالب به د وطن غچ پرېږدي، هغه به د وطن غچ ونه خوري. نور دغه جمهوریتان هغه په دې باندې ځان مشهوروي چې دا خو موږ ګوره خلیفه صاحب څخه غږېدلی یم، خلیفه صاحب سره هم بحث کړی، خلیفه صاحب دومره عادي سړی نه دی چې د چا خبرې ته ځواب ورکړي.